السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن چهارشنبه د 1404 هجري لمریز کال د دلوي یا سلواغې لومړۍ چې د 2026 زیږدیز کال د جنورۍ له 21 سره برابره ده. عزیر صافی مو تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. پر غزې د اسرایلي ځواکونو تازه بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې او د ګرینلینډ له قضیې د ټرمپ شاته کېدل. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. اسرایلي ځواکونو د امریکا په منځګړیتوب د اوربند له شتون سره سره پر غزې بریدونه کړي چې لږ تر لږه 15 فلسطینیان پکې وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. وروستي قربانیان یو 14 کلن ماشوم او 22 کلنه ښځه دي چې د جنوبي غزې د خان یونس ختیځ ته د اسرایلي ځواکونو په ډزو وژل شوي دي. دغه راز د غزې په شمالي، مرکزي او جنوبي سیمو کې توغندیز بریدونه شوي او جنگي چورلکو هم پر ملکي سیمو ډزې کړي دي. د غزې روغتیا وزارت وايي د 2025 له اکتوبر راهیسې د اوربند تر اعلان وروسته تر اوسه له 480 ډیر فلسطینیان وژل شوي چې پکې 109 ماشومان او 4 ښځې دي. په همدې حال کې د اسرایل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د غزې د سولې بورډ غړیتوب منلی دی. فلسطیني چارواکو او اوسیدونکي دا ګام د سولې پر وړاندې خنډ بولي او وایي چې دا به اسرایل ته د خپل ځواکونو د ایستلو د ځنډولو زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جنایي نړیوالې محکمې له لوري د نتنیاهو پر ضد د جګړه ییزو جرمونو د نیولو حکم هم صادر شوی دی. د ټرمپ د سولې بورډ طرحه له نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوې. مصر او آذربایجان د غړیتوب منلو اعلان کړی، خو ناروې، سویډن، فرانسې او ایټالیا د ګډون مخالفت کړی او اندېښنه یې ښودلې چې دا بورډ ښایي د ملګرو ملتونو ځایناستی شي. چین هم ټینګار کړی چې نړیوال نظم باید د ملګرو ملتونو پر محور پاتې شي. په ورته وخت کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر فلیپ لازاریني د ختیځ بیت المقدس په شیخ جراحه سیمه کې د دې ادارې د ودانۍ نیول غیر قانوني بللي او ویلي دي چې اسرائیل د دې ملکیت د ضبطولو هیڅ قانوني حق نه لري. ټرمپ وايي د ګرینلینډ د ترلاسه کولو لپاره به له زور کار وانخلم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د ګرینلینډ د ترلاسه کولو لپاره به پوځي ځواکونه کاروي، خو ټینګار یې کړی چې واشنګټن غواړي په دې اړه سمدستي خبرې پیل شي. نوموړي دا څرګندونې د سویس په داووس کې د نړیوال اقتصادي فورم پر مهال وکړي او ویل که موږ زور کاروو نه ماتېدونکي به وو، زه دا نه غواړم او اړتیا ورته نه لرم. ټرمپ زیاته کړه چې د ګرینلینډ کنټرول به د امریکا او اروپا امنیت پیاوړی کړي او دا به ناټو ته ګواښ نه وي. خو هغه دا هم ویل چې که د ګرینلینډ مشرتابه د امریکا غوښتنه رد کړي موږ به یې په یاد وساتو. په ورته وخت کې ټرمپ ویل چې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره به نن لیدنه وکړي او باور لري چې هم زیلنسکي او هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړې د پای ته رسېدو لیوالتیا لري. ورته مهال د اروپایي کمیسیون مشر اورسلان فون در لاین ویلي اروپا د خبرو او سوله ییزو حل لارې پلوي ده، خو وایي که اړتیا وي په یووالي، بیړنۍ توګه او پوره هوډ سره د پوره اقدام توان هم لري. د ټرمپ څرګندونو په ګرینلینډ کې اندېښنې زیاتې کړي ځکه د سیمې چارواکو تر دې مخکې د احتمالي بیړنیو حالاتو لپاره د مدني چمتووالي پلانونه اعلان کړي وو. پارکیف د روسیې په تازه بریدونو کې د هستوګنې او انرژۍ تاسیسات زیانمن شوي دي. د اوکراین چارواکي وایي چې روسیې د سې شنبې په ورځ د دغه هیواد پر پلازمینه کې پراخ توغندیز او بې پیلوټه بریدونه کړي چې په ترڅ کې د هستوګنې ودانۍ او د انرژۍ بنسټونه په نښه شوي دي. د کیف ښاروال ویلي د دغو بریدونو له امله د زرګونو ودانیو د اوبو، برېښنا او تودوخې سیستمونه قطع شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د نږدې 6,000 ودانیو د تودوخې سیستم هغه مهال له کاره لوېدلی چې د ښار هوا تر منفي 15 درجو پورې شوې ده. بلاخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي چې په بریدونو کې سلګونه بې پیلوټه الوتکې او بالستیک او کروز توغندي کارول شوي او وایي چې دا مهال کیف له سخت بشري وضعیت سره مخ دی. او روسیه خبردار چې د امریکا عدلیې وزارت د مینیسوټا پر چارواکو د کډوالۍ د عملیاتو د خنډ په تړاو پلټنې پیل کړي دي. د امریکا د عدلیې وزارت اعلان کړی چې د مینیسوټا ایالت پر یو شمېر لوړپوړو چارواکو د والي ټیم والز، لوی څارنوال کیت الیسن او د میناپولیس ښاروال جیکب فری په ګډون د پلټنو لړۍ پیل شوې ده. دغه پلټنې به دا وڅېړي چې آیا ایالتي چارواکو د فدرالي کډوالۍ ایجنټانو د دندو د ترسره کېدو مخه نیولې که نه. دا اقدام یوه اونۍ وروسته
څه له هغه شوی چې د مینیسوټا چارواکو د کډوالۍ د جنجالي عملیاتو پر ضد پر فدرالي حکومت دعوه ثبت کړه. والي والز دا پلټنې سیاسي بللې، خو لوی څارنوال الیسن ویلي چې عدلیې وزارت ترې د کډوالۍ د تطبیق اړوند اسناد غوښتي، کوم چې د هغه په وینا غیر معمولي غوښتنه ده. دا لانجه تر هغې وروسته لا زیاته شوه چې د جنورۍ په لومړیو کې د کډوالۍ د عملیاتو پر مهال د آیس یو افسر یو 30 کلنه امریکایي وګړي په ډزو ووژله. عدلیې وزارت تر اوسه د دې پیښې د څېړلو پرېکړه نه ده کړې، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مینیسوټا پر وړاندې د سختو اقداماتو خبرداری هم ورکړی دی. بهرني خبرونه همدومره د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 40 تر سبانۍ خپرونې. د الله په امان.